دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 کال کې د ټول هیواد په کچه د اسان خدمت او الکترونیکي تذکرو د 27 څانګو له لارې 3 میلیونه 140 زره الکترونیکي تذکرې ویشلې دي چې له ډلې یې 2 میلیونه او نږدې 88 زره نارینه او 1 میلیون او څه باندې 55 زره تذکرې ښځینه ورته ویشل شوي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هیواد کې د 26 فعالو څانګو له طریقه 3 میلیونه او 140 زره هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي چې له دغه جملې څخه یې 2 میلیونه او 88 زره نارینه او 1 میلیون او 55 زره تنه ښځینه وګړي دي. همداراز لنډه یادونه کولی شم چې د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر دې دمه په ټول هیواد کې 12 میلیونه او 900 زره هیوادوالو الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي دي. تیر کال تر ټولو زیاتې ویشل شوي الکترونیکي تذکرې په کابل ولایت کې دي چې شمېر یې نږدې 200 زرو ته رسیږي. تر کابل وروسته په هرات کې نږدې 280 زره، بلخ کې تر 188 زره زیاتې او په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 112 زره الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. همداراز په کندهار ولایت کې د 155 زره الکترونیکي تذکرو په ویشلو تر کابل، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو وروسته تر ټولو زیاتې الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي.